بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مشئ، ورځ مو نیکمرغه. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. یک جمله تکمیل است، محاوره یک جمله ناتکمیل است، شکل ناتکمیل داره. متل همیش در جای اصلی خود استفاده میشه ولی محاوره په خپل اصلي ځای کې نه استفاده کیږي. متل منظوم او منصور لري ولی محاوره منظوم او منصور نه لري. راځم منګه دغه لس محاورې که چیرې زده کو دا یوه دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس دا محاورې دي. دا محاورې دي که موږ دغه زده کړې دا مو زده کړې موږ کانکور کې ډېر په اسانه له متل سره تفکیک کولی شو. دا هغه جملې دي، هغه نابشپړې جملې دي چې پوره په خپل ځای پوره مفهوم په خپل ځای کې نه استفاده کیږي او پوره مفهوم نه یې رایه کوي، نو ځکه نابشپړه جمله سو. راځم دې ته په جامو کې نه ځایېدل. یو څوک چې ډېر خوشحاله وي، احساس د خوشحالۍ، احمد دومره خوشحاله و چې په جامو کې نه ځایېده، د خوشحالۍ په وخت کې دا استفاده کوو. همدارنګه موږ راځو نور محاورې ته. د اسمان ستوري شمارل یو کار چې هیڅ ناممکنه وي، هیڅ ناشونی وي. زړه اچول. دریم یو څوک چې یو مایوسه شي، ناهیلی شي، سپین سترګي کول. د بېحیایي په وخت کې احمد دومره سپین سترګی دی چې د مشر احترام یې ونه کړ، د سپین ږیري احترام یې ونه کړ، د هغې تور سرې احترام یې هم ونه کړ. په هغه وخت کې استفاده کوو. باد پیمانه کول یو کار چیز بی ګټه ای. شمال طول کردن چی مانا؟ هیچ. آیا طول می شود؟ هیچ اندازه نمی شود. همدارنگه شپږم پښه نیول، پای گرفتن. یک وقت یک نفر خفه است، احمد از خانه من پای گرفته، زمون له کوره پښه نیولې ده، مایوس، ناامید، فکر سوچ کوي. په دې وخت کې بیا دغه محاوره موږ استفاده کوو. پوزه پرې کول، بینی بریدن. احمد و بینی قوم مرا برید. ای به ایمان ها نیستن که کل قوم بی بینی شده، نه خیر. او یک کاری کرده که احساس شرم خجالت میکنه، در او حالت ای استفاده میکنم. تنده ترشول، پیشانی ترش کردن. وقتی کس قار باشه و پیشانی احمد ترش بود، یا تنده وهل پیشانی زدن. یک تعجب، های امی درس می خواندم، پشتو را می خواندم، حالا در کانکور ما کامیاب میشد. این چقدر آسان است، این خو اشتباه کردیم. یا گوته په غاښ کېدل. دا هم حیرانی، تعجب، وبخئ، تنده وهل، پشیمانی کردن و گوته په غاښ کېدل، در وقت تعجب، حیران، انگشت در دهن میگیره. یک بخش نحو ماند که او بخش من جمله نوشته میکنم، جمله را نوشته کردم، اما این جمله چرا این نقطه ماندیم؟ من نوشته میکنم این اینجا میم میم میم، این سه نوع نوشته میکنیم، سه نوعی را نوشته میکنم. این سه نوع ای را نوشته کردم. خب اینجا هیچ نمیتم، اینجا نقطه میتم، کاما، و اینجا هم نقطه میتم. سیست چه رقم میخوانم؟ این ایره چه رقم میخوانم، میره چه رقم میخوانم، میره چه رقم میخوانم. خارسی میم 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 شد. اگر ای باشه، 1000 باشه، میم خوانده میرم، هیچ اجازه ندارم. این میم میم میم، کاما کوتاه وقفه است. این نقطه باید هر یک از یک کلمه ویژه خود نمایندگی کنه. منشی ملل متحد گفته می شود. میم 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 غلط است، مثل که هجری شمسی، هجری قمری، لیگدیز المریض من وایو. صحیح ده؟ نو رازو دغه نخی منگا نقطه کله استفاده کو. د یو بشپړې جملې په پای کې د مخففاتو ترمنځ من کامه کله استفاده کوو.
څو ډېرې غټې جملې دي، وړې جملې دي، یو متن دی، یو پاراګراف دی، هغې جلا کولو په خاطر څو کلمې دي چې سره ګډې نه شي، د لنډې وقفې په خاطر کامه استفاده کوو. شارحه کله چې یو څه تشریح کوو، د تاریخونو ترمنځ د ارقامو ترمنځ دا ورکوو. دې ته کامه نقطه، کامه او نقطه، دا کله چې څو جملې سره مساوي وزن ولري، سره مساوي وزن ولري، دا کامه لنډې نقطه دا علامه ورکوو. سوالیه د سوال په آخر کې استفاده کوو. د سوالې سره ندایه کله چې یو سوال ډیر مهم وي، ډیر مهم وي، اول دا ندایه د جلب توجه په خاطر ده، د خلکو اذهان خپل طرف ته را متوجه کول دي، پس له هغې نه بیا سوال مطرح کول دي. او ندایه چې ده، ندایه نښه دغه خطاب په وخت کې ده، غږ په وخت کې ده، د اواز په وخت کې ده، د تحسین په وخت کې ده، د تعجب په وخت کې ده، دغه ندایه موږ استفاده کولی شو. همدارنګه ډش خطونه دي، ډش خطونه دا څو مادهوار لیس راځي، د دې په واسطه یې جلا کوو. دارنګه قوس دی، قوس یعنی معنا ورکوي، یو جمله ده، یو کلمه ده، موږ یې واضح کوو، دا په قوس کې نیسو. دوه قوسونه دي، دوه قوسونه، نقل قول په دې کې موږ را انتقالولی شو. دا و د نحوې برخه. بله برخه یا بله جلسه چې موږ وایو هغه د قافیې ده، اساس ترینې جلسې دي، هغه باید څنګه قافیه موږ وایو. موږ په ډېری مکاتبو کې دا غلطې تشریح کوو، غلطې ویل کېږي، یا کتابونو کې غلطې لیکل شوي دي، ټایپي غلطیانې پکې دي. نو راځو تر څو په هغه باندې ځان پوه کړو. تر راتلونکې جلسې مو په لوی خدای سپارم.